سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د 2023 کال آسیا جام سیالۍ د هند په ګټه پای ته ورسېدې او د اتلولۍ جام هم پورته کړ. هندوستان د اتم ځل لپاره د آسیا جام اتلولي وګټله او د سریلانکا 50 منډو هدف په شپږم اوور کې پوره کړ او شرمونکی ماتی ورکړله. د سریلانکا لخوا ورکول شوی د 50 کمو منډو هدف د هند لوبغاړي په لومړیو شپږو اوورونو کې د کوم لوبغاړي له آوټ کېدو پوره کړ او د اتم ځل لپاره د آسیا جام اتلولي په خپل نوم کړه. هند دغه لوبه د 10 ویکټو په توپیر داسې مهال وګټله چې د لوبې 44 اورونه او 263 بالونه لا هم پاتې شوله. د 2023 کال آسیا جام فاینل لوبه کې هندوستان او سریلانکا لوبډلې سره مخ شوه چې سریلانکا د لوبې ټاس وګټي. لومړی د توپونې پرېکړه وکړله. په 15.2 بالونو باندې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره 50 منډې جوړې کړلې. د سریلانکا په توپونه کې چې ډېرې منډې جوړ کړل هغه منډیسو چې په 14 بالونو باندې 11 منډې جوړ کړل. بل داسې بیټسمین ونه توانېده چې د سریلانکا لپاره د ډېرې منډې جوړې کړي. د هندوستان لوبډلې لپاره بیا محمد سراج ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله. په 7 اورونو کې 21 منډې ورکړلې، 6 مهم لوبغاړي وسوځوله او دا رقم هارتیک پانډیا بیا په 4 اورونو کې 3 منډې ورکړلې، 3 مهم لوبغاړي وسوځوله او بومرا بیا 1 لوبغاړي وسوځوي. د هندوستان لوبډلې بیا د 50 منډو هدف په تعقیب کې ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه وکړله. په 6 اورونو کې یا د هدف ترلاسه کړ او سریلانکا لوبډلې ته په 10 ویکټو ستره ماتې ورکړه. د هندوستان په توپونه کې بیا شوبمن ګیل 22 منډې جوړ کړلې، شانکشن 23 منډې جوړ کړلې. د لوبې غوره لوبغاړي محمد سراج چې 6 ویکټې واخیستلې او د ټورنمنټ ټاپ ویکټیکر بیا شردل ټاکور ونومول شو. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده په چینل کې نوی یاست نو حتما زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.